بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كده درسونه ده سلسلة الأربعون النووية، أغسلوي حديثنا كم إمام النووي رحمه الله راولي دي سلويخي ويلي دي خدي ده سلويخو نزيات باغ سلسلة كي منگا پنلسم نمبر حدیث تا رسیدلیو. پنلسم نمبر حدیث تا دا اللہ پا توفیق سر رسیدلیو. او دا حدیث دا ابو هريره رضی اللہ عنہ دا منگا مکمل نو شرح کرے، بلکہ دا دی یو برخا اغا شرح شیو، دی برخی وضاحت شیو، او باقی حدیث پاتیو. اول بدا حدیث ہوئی و بیا انشاءاللہ مخی خبر پورا کو. باللسم حدیث دی. الحديث الخامس من خصال الإيمان القول الحسن ورعاية حق الضعيف والجار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. حدیث ابو هريره رضی اللہ عنہ دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، دا چاچ ایمانی پا اللہ باندی او دا آخرت پا ورز باندی، فلیقل خیرا او لیصمت، یا او لیصمت، او دی وضاحت شیو، نو دا خیر خبر دی کی یا دی غلیشی چوب تکینی. دا دی جملی او دا دی مسئلی پورا تفصیل بیان شیو چی مؤمن با یا دا خیر خبر کی یا با غلی کینی. دیزی من دی خبر ختم شیو. بیا مخی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، او سوک چی پا اللہ باندی او پا ورز دا آخرت باندی ایمان لری، فلیکرم جارہو، نو دخپل گاوندی عزت دی کئی، دخپل گاوندی قدر او اکرام دی کئی، دخپل گاوندی دی خیال ساتی. دیو مسئلہ پا دی حدیث کی وزداش و دا گاوندی خیال ساتل. او ما تیرشوی درس کی دا خبر کردی و چی دا حدیث دیر عظیم الشان حدیث تے او نن سبا ورطا دیر زیاد ضرورت تے، ذکر چی پا دی مسئلو کی منگ پا سخت کوتاہی کی واقعیو. اس دا بنیادی مسئلہ دا دا گاوندی سر خیگڑ کول، دا گاوندی قدر کول، دا گاوندی سر احسان کول. شریعت زمانگ ندا گواری چی زمانگ دا معاشری بنیاد دی پا خیرخواہی باندی بینائی. زمانگ دا معاشری بنیاد اغد یو بل سر پا محبت باندی جوڑی. شریعت دا گواری اسلامی معاشرم دغی تاوی چی پاگی کی دا یو بل دا حقوق و خیال ساتلے کی، پاگی کی دا یو بل دا آداب و خیال ساتلے کی. پا آغا حقوقو کی یو حق دے دا گاوندی پا گاوندی باندی، دا یو اہم و بنیادی حق دے. پا دی حدیث کی دقی خبری تا اشارہ دا دا چاچی وی پا اللہ باندی و پا آخرت باندی ایمانی،
فلیکرم جاره نو د خپل ګاونډي د اکرام کوي، د هغه د قدر او عزت کوي. دا مسله موږ بیان کړې وه تېر شوي درس کې چې دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې عمل په ایمان کې داخل دی، ځکه چې مخکې دا وویله چا چې په الله باندې ایمان او په آخرت باندې نو دا عمل دی کوي. و دې ځکه وایي فلیکرم جاره نو د خپل ګاونډي عزت دی کوي، امر دی. نو دې نه دا خبره واضحه شوه چې د ګاونډي اکرام او د ګاونډي قدر او عزت کول دا واجب دی په مؤمن باندې. یو حدیث کې داسې راځي د ابو شریح الخزاعي رضی الله عنه روایت دی، په هغې کې داسې دي چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، څوک چې په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان ساتي فلیحسن الی جاره نو د خپل ګاونډي سره د احسان کوي، او احسان ښېګړې ته وایي. د خپل ګاونډي خیرخوا به وي. یو حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی، امام ترمذي هم راوړی دی، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، ډېر فایدهمند روایت دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه چې من یأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمانه به دا یو څو خبرې څوک یې زده کي چې عمل پې وکړي یا یې وښیي هغه چا ته چې هغه پې عمل وکړي. ابو هریره رضی الله عنه وی ما ورته وی چې انا یا رسول الله زه به یې زده کوم، ما ته دا خبرې وښیه، دا څه خبرې دي؟ فأخذ بيدي فعد خمسة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما دا لاس ونیو او 15 خبرې راته شمار کړې، 15 خبرې ما ته شمار کړې. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې کله به چا ته نصیحت کوو نو اکثر به ورته دا لاس نیوو او دا ګوته به ورته داسې اړوله، یوه دا شوه، دویمه دا شوه. نور روایتونو کې هم دې ثابت دي. او په دې سره د شاګرد توجه خبرې ته برابري، بل اخوا دې خوا نه ګوري بیا. نو دا شفقت دی د شاګرد سره او د طالب د علم سره. یو خبره راته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وکړه چې اتق المحارم تکن اعبد الناس، د حرامو نه ځان لرې ساته ته به په خلکو کې ښایسته عبادت کوونکی یې. ورض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، او الله چې څه په نصیب کې درکړي دي په هغې راضي شه نو بې پروا انسان به بیا الله به د مخلوق نه بې پروا کړي. چې کله ته راضي شي په هغه څه باندې چې څه الله ستا په تقدیر کې لیکلي دي. واحسن الى جارك تكن مؤمنا، دې دپاره مې دا حدیث وي. او د خپل ګاونډي سره ښه کوه ته به مؤمن یې. ګوره دا خبره ایمان پورې وتړی، داسې نه دي وي چې ته به مسلمان یې. وی د ګاونډي سره ښه کوه مؤمن به شمارلی کېږي. واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، او د خلکو دپاره هغه څه خوښوه کوم څه چې د ځان دپاره خوښوي، کوم څه چې د ځان دپاره خوښوي نو مسلمان به شمارلی کېږي. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. پنځمه خبره ورته دا وکړه چې ډېرې خنداګانې مه کوه، ولې ځکه چې ډېرې خنداګانې زړه مړ کوي، زړه ورسره مړ شي. دا حدیث ما دې دپاره وي واحسن الی جارک تکن مؤمنا. د مؤمن د ګاونډي سره ښه کول دی د ایمان په مرتبه کې وګرځول، ها تکن مؤمنه. او خلکو سره احسان، عامو خلکو سره احسان کول او د هغوی دپاره هغه څه خوښول چې څه د ځان دپاره خوښوې دی د اسلام په مرتبه کې وګرځول.
ځکه چې اسلام خو عام دی بیا ایمان د هغې نه خاص دی نو یو ستا ښه کول دی عام د خلکو سره او بیا ښه کول دی د ګاونډي سره نو دا خاص دی ځکه د حدیث کې دا وایي چې د ګاونډي سره ښه کوه مؤمن به شمارلی کېږي د ایمان په مرتبه کې دا خبره راوسته دغه شان دا خبره م یاده کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د ګاونډي سره ښه کوه احسان کوه اگر که دا ګاونډي ستا بدي شي دا مسله م یاده کړي بعضو دا مطلب دی چې ګاونډي سره ښه کوه کم ګاونډي سره ښه کوه چې ستا سره ښه وي او ستا خوښ یله نه ګاونډي سره ښه کوه د ګاونډي د حقوقو خیال ساته اگر که ستا د حقوقو خیال نه ساتي د ګاونډي سره ښه کوه اگر که تا سره ښه نه کوي په صحیح مسلم کې هغه حدیث دی که نه د ابوهریره رضی الله عنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله یو سړی راغی وی یا رسول الله ان لی قرابه زما خپلوان دي اصلهم زه د هغوی سره صله رحمي ساتم رشتې پالمه خو هغوی نه پالي او د هغوی سره ښه کومه ویسیئون الی او هغوی راسره بد کوي دا اوس خپلوانو کې دا خبره ده او زه هغوی ته ډېر صبر کومه هغوی نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ان کنت کما قلت که داسې یې لکه څنګه چې ته وې فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك الله بستا مرسته کوي ته چې به د کوم حال او ښه کوه د هغوی سره دا داسې دي لکه ته چې د هغوی په خولو کې خاورې وراچوې اوس دې ځای کې وګوره دی وایي چې د خپلوان زما خیال نه ساتي او د خپلوان زما سره رشته نه پالي زه ورسره ښه کوم هغوی راسره بد کوي زه ورته صبر کوم هغوی ماته صبر نه کوي نو پیغمبر ورته دا ونه وایي چې بس زه تم داسې چل شروع کړې څنګه چې هغوی کوي نه نه وي ته په دې خپل حال اوسه الله به ستا مرسته کوي دغه شان د ګاونډي مسله ده ګاونډي سره به ښه کې اگر که بدي دي شي او د هغه په تکلیف درکولو باندې به صبر کوي دا مسله به انشاءالله دین هم ښه تفصیلي راشي ګاونډي سره ښه کول دې مباره کې ډېر احادیث راغلي دي ډېر احادیث دي او متواتر لکه په صحیحینو کې مشهور حدیث دی د عایشه رضی الله عنها وی ما زال جبریل یوصینی بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وی جبریل ما ته همیشه د ګاونډي په باره کې وصیت کوي چې د ګاونډي سره ښه کوه نو ما دا ګمان وکړو چې یو ورځ به راته دا مو وایي چې دا ګاونډي به د ګاونډي نه میراث وموړي لکه دومره وصیت او نصیحت یې ورته وکړو پیغمبر وایي چې زما زړه کې دا خبر راغلی چې یو ورځ به راته ووایي چې دی به ستا نه میراث ومخلي میراث کې به هم برخه راځي دومره وصیت جبریل علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کړی چې د ګاونډي سره ښه کوه امام ترمذي روایت راوړی دی باسناد جید سند جید دی عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما بارک راځي وی د هغه دپاره یو ورځ څاروی حلال کړی شو یو ګډ حلال کړی شو کله چې هغه راغی وی اهدیتم لجارنا الیهودي زمونږ د یهودي ګاونډي چې د هغه له امتې څه لیږلي دي بیا یې تپوس وکړو اهدیتم لجارنا الیهودي زمونږ دغه یهودي ګاونډي چې د هغه له څه لیږلي دي که نه ما وی د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې ده ما زال جبریل یوصیني بالجار حتی ظننت انه سیورثه همدقه خبره وکړه کومه چې د عایشې په روایت کې
اوس سوچ وکړئ چې دا د یهودي ګاونډي په باره کې دی دا خبرې کوي نو د مسلمان ګاونډي باره کې هم څه خیال دی د مسلمان ګاونډي باره کې به ستاسو څه خیال دی بیا دا ګاونډي چا ته وایي نو په دې کې د علماو اختلاف دی تعریف د ګاونډي چا دا ویلي دي بعضو علماو وی ګاونډي هغه چا ته وایي چې په جومات کې اذان وشي او دا څومره خلک یې واوري نو دا ستا ګاونډیان شو خو د اذان چې بغیر لاوډ سپیکر نه ځکه چې په هغه وخت کې دا سپیکر یې نه وي که نو په دومره اندازه کې جومات کې اذان وشو دا اذان چې وي چا چا واوري دا ټول څه دي د ګاونډیان دي دی وګورئ دا به یې یو خبره کړې ده بعضو دا ویلي دي چې د هر طرف نه څلوېښت کور او چا کم او زیات ویلي دي چا ویلي چې یو محله کې اوسېږي راجح قول په دې کې دا دی ګاونډي هغه چا ته ویلی کېږي چې په عرف کې او دغه خلک ورته په دغه زمانه کې ګاونډي وایي و دی به ګاونډي شمارلی کېږي یعنې مطلب دی چې دا خبره شریعت د خلکو ته سپارلې ده اوس ته چې به کوم علاقه کې اوسېږي هلته وګوره خلک چا ته ګاونډي وایي هغه سړی به ګاونډي شمارلی کېږي او چا ته خلک ګاونډي نه وایي نو هغه سړی به ګاونډ کې نه شمارلی کېږي دا راجح قول دی او بل چې څومره تا ته نږدې دی نو دومره به ورسره ښه کې یعنې دغه نورو نه د نږدې د لرې نه د نږدې څه دی زیات حقدار دی که اوس ستا ګاونډیان دي نو ګاونډیان ټول خو ستا دیوال سره خو دیوال نه یې لګېدلی که نه بعض ګاونډیان تا ته نږدې دي بعض څه دي لرې دي د نږدې د لرو نه ډېر حقدار دي حدیث کې دا راځي عایشه رضی الله عنها روایت ته وایي ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ دا خبره وکړه ان لی جارین یا رسول الله زما دوه ګاونډیان دي فإلى أيهما أهدي کم یو له بګ هدیه ورکوم که چاله څه ورکوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الى اقربهما منک بابا د کم یو ګاونډي دروازې چې تا ته ډېره نږدې ده بس هغوی له ورکړه نو ډېره دا واضحه شوه چې نږدې بیا د لرې نه د لرې نه زیات حقدار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نصیحت یو حدیث کې کړی دی او بیا زنانې یادې کړي دي صحیحینو کې دا حدیث دي د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا نساء المسلمات ای د مسلمانانو زنانو لا تحقرن جارة لجارتها یو ګاونډی دی بل سپکه نه ګڼي او چې څه وله ورکوئ دا معمولي مه ګڼئ هر شی چې په معمولي شي کې هم برخه کوه په معمولي شي کې هم برخه کوه اگر که د څاروي د پانچې چې ورته وایي یا خپې که دا یي په دې کې هم برخه کوه دلته فایده پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنانه ور یادې کړي کورونو کې اکثر زنانه ناست دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شان نصیحت ابو ذر غفاري رضی الله عنه ته هم کړی روایت کې راځي ابو ذر غفاري وایي ما ته زما دوست پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادوي اگر راته ویلي چې ای ابو ذره چې انګولی پخی نو شوروا پکې ډېره وه اوبه پکې وراچوه او بیا ګاونډیانو ته ګوره هغوی له بیا په ښه طریقې سره ورکوه یو روایت کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه سړی مؤمن نه دی چې دی شپه تېره کړي په داسې حال کې چې موړي او خوا کې ګاونډي چې دی هغه وږی او ده ته علم وي دې باره کې ډېر سخت الفاظ راغلي دي حدیثونو کې خو د افسوس خبر ده چې نن سبا د ګاونډي حقوق دا د خلکو نه هېر شوي دي نږدې وخته پورې به ګاونډي
داسې شمارلی کېدو چې دا به د دې کور یو کس و لکه زمونږ مشرانو تاریخ وګورئ د پلار نیکه تاریخ راوالی کور کې به چې 4 کسانو نه 5 به یې ګاونډي حسابه او چې خپلې ښځې له به څه سامان راوړو نو د ګاونډي ښځې له به پکې هم راوړو داسې مضبوطه ورورولي وه او ګاونډي به عام سړی نه شمارلی کېدو بلکې دا به ورور او د ګاونډي به ګاونډي باندې سر ورکوو سر به یې ورکوو کوم ځای کې به د مرګ مسله وه هغې ته هم مخکې کېدو دا وایي زمونږ ګاونډي دی نن سبا رور د رور خیال نه ساتي ګاونډي به څوک خیال وساتي حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي والله لا یؤمن په الله مې د قسم یې هغه سړی مؤمن نه دی چې د هغه د تکلیف نه او د هغه د اذیت ورکولو نه ګاونډي په امن کې نه وي او راشه نن سبا ګاونډیانو ته خلک څنګه تکلیفونه ورکوي څنګه اذیتونه ورته ورکوي په قسمه قسم طریقو سره ګاونډي له تکلیف ورکول سري دی ډېر صورتونه دي چې یو څو به ترې ذکر کړو د ګاونډي په ښځه باندې د هغه په لوڼو خویندو باندې بد نظر ساتل والعیاذ بالله او دا لوی خیانت دی یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته تپوس کوي تاسو زنا باره کې څه وایي هغو ته یا رسول الله زنا خو الله او د الله رسول حرامه کړې ده او د قیامته پورې به حرام وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې صحیح مو ووایي خو یاد ساتئ د 10 زنانو سره زنا کول د ګناه په اعتبار سره کم دي د دې نه چې یو سړی د ګاونډي د ښځې سره زنا وکړي د 10 زنانو سره زنا کول د 10 سره بیا همدغه حدیث کې مخکې وایي چې د غلا باره کې څه وایو یا رسول الله غلا خو الله او د الله رسول حرامه کړې ده او د قیامته پورې به حرام وي نو بیا یاده کوي دا خبره چې د ګاونډي د کور نه غلا کول د 10 کورونو د غلا کولو نه زیاته ده 10 کورونو نه چې یو غلا وکړي دا په ګناه کې کم دي د دې نه چې یو سړی راولګي او د خپل ګاونډي نه غلا وکړي معمولی خبره نه ده د ګاونډي دا خبره معمولی مه ګڼئ ګورئ یو صورت دا دی چې یو سړی د ګاونډي په زنانه باندې د هغه په خور لور مور باندې بد نظر ساتي او کوشش کوي د هغوی سره د رابطې په غلطه طریقې سره والعیاذ بالله شتي نن سبا ډېرې داسې قصې راغلي دي دغه شان هغه ته اذیت ورکول دا دي د هغه چغلي کول د هغه کور ورانول یو نیم ګاونډي داسې چې ستا کور به ورانوي ستا د کور په مسلو کې به ګوتې وي د یو خبر به تا ته کوي د بل هغه بل ته کوي دا ګاونډي ته تکلیف ورکول دي ګاونډي ته اذیت ورکول دا دي چې تا کور کې د شور شغرب جوړ کړی ستا د لاسه څوک وده کېدی نه شي هغه ګاونډیانو کره بیمار دی د هغوی کره داسې کسان دي چې د هغوی عمرونه زیات دي هغوی ته ارام ته ضرورت دی او دلته کور کې شور شغرب او ګړزه ګړوزه واړه چغې وي او نه خیر دی چې وي دا ماشومانان دي ته به د ګاونډي د حق خیال ساتي ستا د لاسه ګاونډي تنګېږي دا خو لا پرېږده چې به چغو چغارو په شور سره چې د هغوی تنګ کړي بعض به په کور کې به پروګرام وي نو سندرې به یې لګولي ډمان به یې راوستي او دا ډزه ډوزه به جوړي او څوک پکې تماچې رالي ډزې کوي او څوک کلاشینکوف یې رالي ډزې کوي د الله نه یاره نشته چېرې دا ګاونډیان دا خو تنګېږي زموږ د لاسه او پیغمبر وایي دغه سړی مؤمن نه دی چې د ده د لاس نه ګاونډي ته تکلیف رسي دغه شان ګاونډي ته تکلیف ورکول دا دي چې ته ګن بلا راخلي خزلې او کچرې راخلي او د هغه د کور مخې ته اچوې دا تکلیف ورکول دي بلکې د مؤمن شان خو دا دی چې دی به څه کوي دی به یې راصفا کوي که چې داسې د هغه کور مخې ته څه ولیدو راوچت یې که الله به دله اجر درکوي په معمولي خبرو به د ګاونډي سره نښلي هم نه لکه نن سبا چې وینې په پیپ په مسله باندې د اوبه کته تلي د اوبه بره تلي او بیا زموږ د پښتنو خو ناشنا مسلې
جي دا تا دا بلی چې ده دا تا یو پوټ راویستې ده دا د یو پوټ دننه کړې ده او دا د دیوال دې لږ دنګ کړی دی او دیوال دې لږ چیت کړی دی او دا خو زمونږ طرف ته او دا ستا طرف ته او په دې ځای کې کاڼی پروت دی او په دې ځای کې څاروی راغی دا څنګه او دا کته او دا بره. یاره زه خپل صفت به نه کوم خو لکه داسې وایم چې ما ته خو خپل ځان انتهایي سپک او کمزوری ښکاري چې د یو مسلمان سره په یو انچزي باندې په معمولي مسله باندې نښتی یم او نه دا ولې کته شو دا ولې بره شو او دا خو زمونږ ځای و او دا خو ستا ځای و او په دې لاره باندې پلانی لاړ او په لاره باندې علانۍ لاړ. د مسلمان سینه پراخه وي د مسلمان سینه پراخه وي. زمونږ ګوره شریعت کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د ایمان یوه څانګه دا ده چې په لاره باندې یو شی پروت وي چا د تکلیف ورکوي هغه ته راوچت کړي لرېږي. دا د ایمان یو څانګه ده. زمونږ پښتنو کې ډېر داسې دي چې یو شی راوړي په دې لاره کې واچوي چې د خلکو ته تکلیف میلاو شي. هسې تاسو سوچ وکړئ د ایمان په کومه درجه کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته څه ویلي دي لارې نه د تکلیف دی شی لرې کول ادناها وي دا د ایمان په څانګو کې د ټولو نه لاندینۍ څانګه ده. په ټولو کې لاندینۍ څانګه هغه دا ده چې ته د لارې نه یو شی لرې کړي چې هغه مسلمانانو تکلیف ورکړي. چې اوس سړی یو شی راوړي او په لاره کې ږدي چې خلکو له تکلیف ورکړي نو سوچ وکړي چې دی د ایمان په کومه درجه کې دی. غني به راوړي په لاره کې به یې خورېږي. دا خو زموږ لاره ده. نو څاروو ته زناورو ته تکلیف زنانو ته تکلیف نارینو ته تکلیف بوډاګانو ته تکلیف ماشومانو ته تکلیف او دی به برید تاوی راتاوی. موږ چې وي د اصل نه پښتانه یو او دا زموږ جیداد دی او دا زموږ دا دی د پښتو دا جیداد د هر څه دی په جیب کې کېده چې کله سړیتوب د پکې نه وي. په داسې پښتو په داسې جیداد به کې څه چې یو انسان کې دومره انسانیت نه وي. یو مسلمان چې د اسلام دعوه کوي او هغه دا کار کوي دی له بیا د ځان صفتونه دا د پښتنو جاهي دي موږ ته معلوم وي په دې به سترګې نه پټو. موږ په خپله یو ځای کې زه ملک کې وم یو ځای کې مسلې نه خبر شوی وم بیا هغه مسلې له موږ تلي وو هلته پکې ناست وو. څه کسان وو هغوی په لاره باندې وران شوي وو او هغه لاره د دې یو په دې کور باندې تله دواړه وروڼه دي ګورئ دا چې کوم وران شوي دواړه وروڼه دي خو د دې یو دې کور ته چې ننوځي نو د بل په دې کور به تېرېږي. لار داسې وه بله لار نه وه. دوی وران شوي دي مسله دې ته رسېدلې ده چې د دې یو په دې کور کې هغه رور یې مړ شوی دی. کوم رور چې دننه کور دی د دې بل په لار باندې چې به تېرېدي هغه رور مړ شوی دی. کور کې مړ شوی دی چې خلک راغلي چې کتلي سړی راپاڅېدلی نه خوب کې مړ شوی دی. هغوی بیا د غسل او دا یو طریقې مرقې جوړې کړي بیا په کټ کې مړی اچولی دی. مشکل بیا دا جوړ شوی چې د بل روري وي چې دا کټ به په دې ځای نه وړی ځکه دوی د یو بل سره وران شوي وي څو ورځې مخکې یو بل سره خبرې اړولې بیا په هغې کې مسله ډېره مخکې تلې وه او څه دشمنۍ ته خبره اورېدلې وه. هسې ما چې دا خبره واورېده زما په دې جسم باندې دا ویښته ودرېږي. دا پرېږده پردی مسلمان او پردی کس او یا غیر مسلمه دغه پرېږده او لرې خبرې دي. خپل ورور او ژوندی نه مړ په کټ کې پروت دی او د هغه کټ له لاره نه ورکوي. دا پښتو دی لکه ولې وایي دی یو څو ورځې مخکې چې ما ته هغه پلانې خبره کړې وه ده چې ما سره جګړه کړې وه او خلک پسې ملت له تو راتو چې وایي دا لار ورکه دا لار ورکه چې دا مړی راوباسي دا جنازه راوباسي دا مړی خرابېږي. هغوی زه لار نه ورکوم. دا د پښتنو مسلې دي. دا د پښتنو حقیقت دی. بعض په دروغو صفت کې د پښتنو په یو بل باندې ځان قربانوي. ته خو لاړ شي دغه خلکو قصې ویې نه که نه چې یو انچ ځمکه باندې د یو بل نه څومره کسان وژني او په یو فوټ ځمکه باندې څه نه کوي. خبره ما دې پورې راواغسته
چې د ګاونډي سره به په دې خبرو نه نښلي او که چېرته یو مسله رامله نو د هغې ښکلی حل شتي ښه په اخلاقو سره سړی د یو بل سره کیني مسلې له حل وګوري او شریعت کې خو دارې مسلې حل شتي د دې ګاونډي حق دا دی چې ته به ورسره ښېګړه کې ته به یې تپوس کې چې بیمار شي ته به یې خواله ورځې پیسو ته ضرورت یې قرض ته ضرورت یې دا به وله ګوري او دغه شان دایم په تا باندې حق دی چې د بچو به یې خیال ساتي خصوصا چې کله دغه ګاونډي په کور کې نه وي بیا به ته د هغه د بچو خیال ساتي دا د ایمان مسله ده ګورې دا د ایمان مسله ده د هغه د بچو د هغه د ښځې د هغه د مور پلار دا به داسې خیال ساتي لکه دا چې ستا د کور خلک وي دا خیال ساتل خو په تا لازم دی چې دا رور ستایي د ګاونډي او چې د ګاونډي نه وي نو بیا خو مسله ښه مضبوطه شوه بیا خو به ښه ډېر خیال ساتي یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة امام ابو داود امام ترمذي امام ابن ماجه روایت راوړی دی چې ګاونډي د شفعي حق لري د شفعي حق څوک لري ګاونډي انتظار به یې کوي که څه ته بهر ته تللی چې کله لار یووي چې لار یووي که نه نو دې ګاونډي ته به انتظار کوي دا د شفعي حقدار دی دومره حق ورکړی دی شریعت دې ګاونډي له بیا روایت کې داسې راځي امام بزار راوړی دی جابر رضی الله عنه سندن کمزوری خو دا معنی ثابته ده صحیح ده اتفاق دی دې معنی په ثبوتو باندې په هغې روایت کې دا دي چې الجیرانو ثلاثه ګاونډیان درې قسمه دي ګاونډیان څو قسمه دي درې جار له حق واحد هغه ګاونډي چې د هغه یو حق دی هغه ګاونډي چې د هغه یو حق دی وجار له حقان او یو هغه ګاونډي دی چې د هغه دوه حقه دي وجار له ثلاثة حقوق او هغه ګاونډي چې د هغه درې حقه دي فأما الذي له حق واحد هر چې هغه ګاونډي دی چې د هغه یو حق دی فجار مشرک هغه مشرک او کافر ګاونډي دی د دې د څه شي حق دی دا یو حق چې ګاونډیتوب ګوره د کافر ګاونډي هم حق دی د کافر ګاونډي ګوره اوس یو مسلمان دی او د هغه په حق کې ته کوتاهي کوې بیا د بعضو خبرو د راسه چې دی ما سره دا کوي او دی دغه کوي دلته دا خبره به ذکر کوو بیا به دا خبره پوره کوو چې د ګاونډي په تکلیف درکولو باندې به هم صبر کوي ګورئ ګاونډي چې تا له کوم تکلیف درکوي په دې به څه کوې صبر به کوي دا بس جل کې غوغا به جوړه کړي لارې ته به راوځي کیلې به خبر کړي او چغې به وایي نه دوی دا چلو کوو دوی دا کله به کې حکومت را دننه شي پولیس راشي او خلک راشي نه ګاونډي چې تا له کوم تکلیف درکوي اذیت درکوي د هغو تپوس خو به الله د هغوی نه کوي چې هغوی ستا خیال ونه ساتو خو ته به صبر کوې لکه دې کې واقعه علما ذکر کوي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله یو ګاونډي و هغه به شراب څکل شرابي و نو شراب چې به وڅکل بیا به ټوله شپه غځلې وي نو اوس امام صاحب خو عابد زاهد انسان دی عالم دی د شپې به یې تهجد کول چې د علم مسلې به یو دغه ځوان شعر به په ټپو غزلو کې لګیا او شراب به یې څکلي یو څو ورځې د هغه اواز غیب شو یو څو ورځې وشوې اواز یې نه راتلو
امام صاحب ورغی تپوس یې وکړو پلانې وی خو پولیس وړی جیل کې دی امام صاحب پسې ورغی جیل ته چې پسې ورغی نو هلته ولې سپارش وکړو کسانو ته وي چې زه خیر دی زه بیا به نه کوم سړی راوویستو چې راوویستو نو په لاره کې ورته دا وي ستا څه خیال دی چې ته څه سپک انسان یې ته خو ډېر درون یې موږ ته قیمتي موږ دې تپوس کوو وی د هغه ورځې نه بعد بیا هغه سړي نه شراب څکلي دي او نه یې سندرې ویلي دي او نه بیا امام صاحب له تکلیف ورکړی د څه د لاسه خو اخلاقو د لاسه او د صبر د لاسه چې امام ابو حنیفه رحمه الله په د هغه په دې کوم تکلیف چې هغه ته میلاوېدو په هغه باندې صبر وکړو الله ګاونډي له هدایت هم ورکړو او امام صاحب د هغه اذیت نه دمه شو نو د ګاونډي به خیرخواهي کوي چې اذیت تاله درکوي تکلیف تاله درکوي نصیحت ورته کوه موږ سره مخکې حدیث تېر شوی نه و دین النصیحه دین د خیرخواهۍ نوم دی خیرخواهي کې لټوه داسې چې په غلط کار یې چېرته ویني نصیحت ورته کوه کور ته یې ډیش راوړو ته ورته نصیحت وکړه په دې بچو کې داسې دې ولیدو چې ناسته پاسته برابر نه ده نصیحت وکړه زموږ په دې پښتنو کې یو بله بیماري په مجلس کې به دا باز کینی باز او دا ډېر د سپک انسان کار دی نو قصه به راوالي د خپل ګاونډي د ښځې دا جي ماته صحیح نه ښکاري هلکه ولې دا وایي په دې بلۍ باندې ولاړې او کله چې دی دغه راښکاره کېږي او کله په دې لاره کې او کله په او دا ټول کیله او دنیا به خبرې کړي اوس دا د کوم ځای ګاونډیتوب دی اول خو دا قسمه خبرې اکثر بدګمانیانې اکثر بدګمانیانې ځکه زموږ خلکو کې دا بدګماني هم ډېره ده دویم قبیل پر شیم یو سړی دی د هغه د ګاونډي ښځه برابر نه ده یا لوڼو کې څه مشکل دی یا زوی کې څه مسله ده نو ورورولي او ګاونډیتوب دې ته وایي چې ته د هغوی مشرانو پسې لاړ شې د هغوی سره په راز کې دا خبره وکړې او دا نصیحت ورته وکړي چې ورورو ګوره دا خبره ما ګمان نه دی ما سره دلایي دي ما لیدلې ده ستا ښځه یا خور یا لور یا هر څوک چې دغه مسله ورته بیان کړه خو دا د کوم ځای ګاونډیتوب دی چې ته یو سړی په شیشه وشرمې په شرمونو باندې نو هغه ته نصیحت کول هغه بچو ته نصیحت کول دا هم د دې ګاونډي یو حق دی خبره مې دغې پورې راغسته وه چې د ګاونډي اذیت باندې کوم اذیت چې هغه تاله درکوي په هغې باندې به څه به کوې صبر به کوې په معمولي خبره باندې څوک جګړې نه کوي او نه روډونو ته راوځي او نه چغې چوغارې وایي ښه موږ هغه روایت ذکر کوو ګاونډیان څو قسمه دي درې یو هغه دی چې د هغه یو حق دی بل دوه حقه دي درېیم درې حقه دي هغه چې یو حق دی هغه کوم یو دی هغه مشرک دی دا واما الذي له حقان دغه باره کې وایي دا کوم چې مشرک دی وایي د ده یو حق دی ولې یو حق دی ځکه چې د اسلام حق یې نشتی او دغه شان د خپلولۍ حق هم نشتی نو یو حق یې پاتې شو هغه د څه دی ګاونډیتوب واما الذي له حقان هر چې هغه یو دی چې د هغه دوه حقه دي فجار مسلم مسلمان ګاونډي له حق الاسلام وحق الجوار یو حق د اسلام دی چې مسلمان دی دویم حق په تا باندې د ګاونډیتوب دی واما الذي له ثلاثه حقوق او هغه یو چې د هغه درې حق دي فجار مسلم هغه مسلمان ګاونډي ذو رحم چې هغه خپل دی د دې څنګه درې حق دي یو د خپلولۍ حق یو د اسلام یو د ګاونډیتوب درې حق یې شو په تا باندې نو د ګاونډي د حقوقو خیال ساتئ د ګاونډي تپوس کوئ او دا مسله د ایمان مسله ده بیا مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د حدیث کې ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
او څوک چې په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري فلیکرم ضیفه نو د خپل میلمه قدر دې کوي د خپل میلمه قدر دې کوي دا بله مسله اهمه مسله راغله د میلمه قدر کول حاجي څومره ښکلی شریعت دی زمونږ څومره ښکلی دین دی والحمدلله علی ذلک چې الله موږ مسلمانان پیدا کړي وو الله دې د مرګه پورې موږ په دې دین باندې قایم او دایم لري نو څومره ښایسته دین الله موږ ته رانصیب کړی د هر چا حق پکې واضح بیان شوی د ګاونډي حق بیان شو نو اوس راشه د میلمه حق له د دې میلمه هم حق دی او د دې میلمه قدر او عزت کول دا د ایمان نښه ده ځکه چې هلته څه ووي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان ساتي دی به د میلمه قدر او عزت کوي بل دا چې فلیکرم دا لام دلته د امر دپاره دی او امر د وجوب دپاره یي او دلته څه قرینه نشتی چې د امر د وجوب نه استحباب ته واړی نو راجح قول دا دی چې د میلمه اکرام کول عزت کول دا واجب دی په مسلمان باندې دا واجب دی په چا باندې مسلمان باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د میلمستیا باره کې خبره کړې په صحیح مسلم کې د حدیث دی وی الضیافة 3 ایام میلمستیا څو ورځې ده 3 ورځې وجائزته یوم ولیله په دې 3 کې اولنۍ شپه او ورځ واجب دی د میلمستیا کول دې ته جائزه وي یعنی یو شپه او یو ورځ څه دي واجب دي لازم دي په تا باندې چې د دې میلمه اکرام وکړي او بیا دا 2 ورځې څه دي دا بیا مستحب دي حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه څوک چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان ساتي نو د خپل میلمه قدر دې کوي عزت دې کوي میلمستیا دې کوي جائزته یوم ولیله والضیافة 3 ایام واجب میلمستیا د شپه ورځ ده او بیا مستحب میلمستیا 3 ورځې بیا د علماو اختلاف دی چې دا یو په دې 3 کې داخله ده 4 ورځې شوې که نه 3 ورځې دي خو ښکاري داسې والله اعلم ډېر علماو ترجیح هم ورکړې ده او دا خبره ظاهره ده چې دا جائزه په دې 3 ورځو کې دننه داخله ده نو ټولې څو ورځې شوې 3 ستا خواله چې میلمه راغی اولنۍ ورځ او شپه د ده اکرام د ده میلمستیا دا په تا باندې واجب ده واجب څه ته وایي چې کول یې لازم دي په نه کولو باندې ګناهګارېږي 2 ورځې بیا مستحب دی د میلمستیا کول دا د ده حق دی فما بعد ذلك فهو صدقه که 3 ورځې بعد هم دا میلمه دغه ځای کې یي نو دا بیا څه ده صدقه د میلمستیا پته لازم نه ده پته لازم نه ده صدقه د حسابېږي به ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه د میلمه هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نه دي روا چې بس دلته پرېوځي او دا کوربه په حرج کې واقع کړي لکه یو نیم میلمه داسې راشي چې پوځي نه به یې ځوړن کړي نو بیا به د ټول کور کې دننه هم لګي او بهر او د زنانو کله به ځي وایي د ټول کور هغه نظام ګډوډ شي د هر چا خپل خوی او دغه خو خپل ځاني زما چې لکه هسې دا سوچ راته ډېر راځي چې چا کره هسې م لاړ شم یو خو دغه میلمستیا چې سړی د لرې نه راشي نږدې ځي کوم چا خواله ورشم نو دا سوچ مې وي چې لکه کور کې دننه داسې نه زما د لاسه دوی تنګ شي داسې نه دا سړی ډېر وخت ما د بچو نه منع کړی دی یا د ښځې نه مې منع کړی ډېر خبرو ته مې سوچ شي چې په زر ته زره لاړی نو یو نیم په د باندې داسې پېښ شي چې هغه بیا ډډه به ولګي ښه مزېداره د بعضو هېڅ پروا نه
که دې هفته دوه هفتې درې هفتې پروت وي نو هم څه خبره نشته ښه مزېدار پروت وي هېڅ شو چې نشته چې دا سړی به کار له ځي یا دی به د خپلې ښځې سره میلاوېږي یا دا بچي چېرته په چکر به دی وباسي یا به چېرته دوی خپل ګپ شپ لګوي نه ها صحیح ده اوس میلمه راغی د لرې نه څو ورځو پورې پاتې کېږي او کوربه ورته خوشحالې موږ دا نه وایو چې لکه دا کار حرام دی حرام ورته ما نه دي ویلي هسې یو خبره کومه چې که ضرورت نه وي نو بیا مه پاتې کېږه یو خو ضرورت دی لکه یو سړی نوي داسې علاقې ته لاړ چې هلته د اوسېدو ځایونه نشتي او هلته دی څوک نه پېژني او همدغه یو کس پېژني د هغه سره یو څو ورځې پروت دی هېڅ خبره نه ده خو موږ دا وایو چې ضرورت نه وي او سړی خپل ځای ته راواپس کېدی شي او یا ځان له څه طریقه روانولی شي نو بیا کوربه تنګول نه دي پکار درې ورځې پورې صحیح دی دلته بله مسله ده لکه بعض وروڼه او خویندې اوس په دې دغه کې شي چې یاره دا خو مسله ډېره ګرانه شوه ځکه چې شپه ورځ لازم دي بس دا کوم چې دا خرچې مرچې نه کوي دوی به کله د یو کړلی شي کله د بل کړ یو چې شپه ورځ خاص هم لازم دی او دوه ورځې مستحب دی درې خو راغلې او بس میاشت کې پوره راوند لګوه په خپلو خپلوانو مسله ټوله دغه شوه اسانه شوه نه دلته دا خبره ده کوم میلمه دی دا کوم میلمه دی چې دا میلمستیا لازمه ده هغه میلمه دی چې دی مسافر د بهر نه راغلی اوس کلي کې دننه 2 میټر اخوا ولاړ او سړي ته وایي تاسو کره میلمه یم دغه میلمه چې نه دی مراد یا ښار کې دننه کسان اوسي دا نه دغه میلمه چې کوم دی دته مار ویلی کېږي تېرېدونکی څه وخت دپاره راغی د ده چې څومره اکرام کولی شي ویې که وختي طور راغی د روټۍ ټیم دی روټۍ ونه راواله د اسکاک ټیم دی اسکاک پې وکړه چای پې وڅښه کښېنوه ګپ شپ ولوه خو دغه د ده لپاره نه دي چې شپه ورځ د ده میلمستیا لازم دی او 2 ورځې مستحب دي دا هغه میلمه دی کوم یو مسافر چې د بهر نه راغلی د هغه دا میلمستیا بیا لازمه ده ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا وایي عقبه بن عامر حدیث ته امام بخاري راوړی امام مسلم هم راوړی وایي موږ پیغمبر ته وایو چې یا رسول الله ته موږ کله نه کله یو ځای ته ولېږي نو موږ د داسې قوم خواله ورشو چې هغوی زموږ میلمستیا نه کوي نو ته څه وایې دې باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي پکار ده چې هغوی ستاسو میلمستیا وکړي خو که چېرته ونه کړي ګوره د میلمه میلمستیا کول د حق دی لازم دی فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم خپل حق ته بیا تاسو اخیستی شي چې میلمستیا دله ونه کړي که نه نو خپل حق ته د ده نه اخیستی شي د هغه میلمستیا هغه حق یو حدیث کې داسې راځي فهو علیه دین دا په دې کوربه باندې قرض پاتې شو د میلمه قرض دی پیغمبر و انشاء اقتضا و انشاء ترک د میلمه مرضي ده که د خپل حق اخلي او که پرېږدي دا تاسو وایي چې لکه دا مسله وړه ده غټه مسله ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا حق دی او دی اخیستی شي نو د میلمه میلمستیا کول الکرم والجود دا صفات په ځان کې راوړئ د کوم سړي دا مشران اکثر داسې وایي او ډېره ښکلې خبره کوي وایي د خوشبخته سړي میلمه ډېري او د خوش قسمته انسان میلمه ډېري او زه به ورسره دا اضافه کوم د دروند سړي میلمانه ډېري د کریم انسان میلمانه ډېري د جواد انسان میلمانه ډېري او بخیل میلمه پرېږده دا بچي چې څه خوري دوی ته هم بد ګوري وایي نن یې لوڼۍ زیاته کړه نن یې د اوبو ګوټ ډېر کړو دی به تاله میلمه راولي زه اکثر د بعضو ملګرو ته وایم لکه څوک شکایت وکړي مړه بیا پلاني خواله تلي وکړه ته زه هغه غریب میلمه لیدلی دی چې د به سترګو وایي نه نه یې لیدلی نو ستا به څه عزت وکړي هله چل نه ورځي چې د میلمه به څنګه قدر کړي هله چل نه ورځي د هغه ښځې له چل نه ورځي د هغه بچو له چل نه ورځي نو ستا به څه قدر وکړي خو چې اوس یو کور کې داسې ماحول وي چې هلته میلمانه ځي راځي او اکرام او عزت کړي دا ښځه مدد وي دا بچي مدد وي تلی دی وویله ماشوم راووتو بار راځئ جي راځئ تاسو راځئ خپلار دې کوم ځای کې اب راشي تاسو راځئ دا تربیت چې ده شوی د پوه شي چې مشران یې درانه خلک دي
اوس چې مشر میلمه څوک نه رادننه کوي نو کشر لیونی دی چې څوک دننه راولي او نه هغه څوک لیدلي چې دننه یې راولي په ذهن کې د کرم او د جود دا صفت پیدا کوي د میلمه میلمستیا ښه په کوله او زړه سره په دې سره الله سبحانه وتعالی په مال کې هم برکت اچي په کور کې هم برکت اچي په بچو کې هم برکت اچي ډېر خیر الله دې سره راوړي او دا د انبیا علیهم السلام صفت دی وایي تاسو واقع نه ده اورېدلې د ابراهیم علیه السلام کله چې رالو ملایک او سلام یې پرې واچو فراغ الی اهله ډایرکټ لاړ سلام نه بعد او خیر راوړي ورید کړی شوي دې ته مېلمستیا وایي نن سبا بعض ډوډۍ په ټیم به تاره تپوسونه کوي او څوک به سټ ګرۍ راګرۍ او څوک به چې ته ورشي تندی به ترې وکړي لیکن اوس سړی وایي چې ما ته چا وایي چې ته دلته راځه بیا چې ابراهیم علیه السلام ورته ډوډۍ کېښوده نو ورته ویې الا تأکلون ته خورئ که نه ست کول میلمه ته نو دا بعض به راته ډوډۍ کېږدي او په خپله به درنه ناست یو 2 میټره لرې ناست او طبیعت به هم خراب وي نو ښه ته به څه وخوري قسم خو خوړلی چې تا ته به ست ونه کړي چې خوره که په خپله دې څه وخوړو یو ښه ده که دغه مخې ته پراته دي دې ځای کې هم یوه مسله تاسو ټولو ته بیان کړم چې په دې کې مبالغه نه ده پکار لکه بعضو علاقو والا مبالغه ډېره کوي په دې ست کولو کې او خصوصا زمونږ طرفونو ته چې کومې علاقې دي هلته خو ښځه به د برن طلاقې که دا دې ونه خوړه اوس دا ډېر زیاتې او قسم دي او په آخرت کې به زما ذموار او د الله په مخ کې به درنه تپوسونه کوو نو دومره الحاح او په دې کې مبالغه نه ده پکار ها خو چې یوه علاقه کې دا رواجي او تا ته پته وي چې د دې علاقې خلک بغیر د ست او دې خبرو نه ډوډۍ نه خوري نو بیا به یې کې علاقې پورې خبرې لکه موږ قسمه قسم خلکو سره ناسته پاسته راغلې ده د بعضو سره چې کښېنې که نه دا درته هم نه وایي چې د اوبه وڅښه خپل کار به په خپله کې نو هلته کې د ځان نه حیاناک سړی جوړ کړو د لوږې نه ومړې لکه څوک ورته ست نه کوي زموږ یو ملګري قصه کوله هغه د علاقې ته ورغلی علاقې نومونه نه بیا خلک خفه کېږي نو هلته هغو ناس وي دا خېټه کې مو د ده نه اوازونه هم کېدو وږي شي غریبان لرې علاقې ته تلي وي بیا هغوی څه ډېر وخت بعد چې دی نو چای راوړو خالي تش چای راته کېښودو هغې ته ناست وي چي لا نیمه پیاله موږ نه ورسېدلي وي هغه وایي چې ښه واپسې مو څه پروګرام دی وی ما هغه چای منځ کې پرېښه راپاڅېده وی ډېر مینتونه راته وکړي چې ولې ته وي ما چې دا د کوم ځای انسانیت دی یو خو موږ د سهار همداسې ناست بل چای لا ما تېر کړی نه دی او ته ما ته وایې د واپسۍ څه پروګرام دی نو بعضې علاقې داسې دي که ځان نه دې حیاناک جوړ کړو چې یاره زه څه نه خورم او څه نه بیا به تللی بعضې علاقې داسې دي چې هلته خلک چې ست یې ورته ونه کړو نو خفه کېږي او خلک حیا کوي او ته به ورته وایې نو بیا به یې خوري نو په داسې ځایونو کې به بیا دا کار کې ځکه چې دغه علاقې د عادت دی هلته به بیا دا کار هلته به ځان غلی کښېنه ځکه ځان چې غلی کړو سړی به ډوډۍ نه خوري نو دا یو فایده مخې ته راغله کرم او جود په ځان کې پیدا کړو دې کې واقع به ذکر کړو ټیم خو تقریبا ختم دی هسې دی لکه په دنیا کې ډېر داسې خلک تېر شوي دي چې د هغوی د کرم او د جود قصې مشهورې دي او ما وایي دا د پیغمبرانو صفت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر د هغه په سیرت کې راځي وی میلمه به یې کور ته راوستو بیبیانو پسې بیا دننه ورغی وي میلمه مې راوسته هغو ته یا رسول الله میلمه خو دې راوستی کور کې خو څه نشته داسې کریم انسان دې ته سره ګوري نه چې کور کې څه شتي او که نه خو میلمه ځان سره بوځه یا رسول الله میلمه خو دې راوستی ده کور کې خو څوک نشته سخت به خوشحالېدو میلمنو ته او د اصحاب صفه معمولي څه به کور ته رالو د اصحاب صفه والا به یې ټول راوغوښتو راځي راځي او هغوی به وخوړه هغوی به وڅښه بیا به په اخره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم
خپله حصه واخیسته داسې کریم انسان و بیا صحابه کرام لکه عبید الله ابن عباس رضی الله عنه مبارک راځي د عباس رضی زوی عبید الله دا ډېر کریم انسان و انتهایی کریم انسان ده به هر سحر څاروی حلاله و هر سحر به څاروی حلاله و نو یو ورځ دوی مدینې ته را روان وو د بعضو ملګرو سره دا پلار یې ورسره مو عباس ورته وی یا بنی ما لک تغدي دا تا له څه چلی چې ته د ماسپښینې څاروی حلالې او د ماښام یې بیا چاله پروګرام نه کوې نو چې سهار څاروی حلالې خو د شپې به حلالوله لږ ساعت مخکې ما دا خبره تاسو ته وکړه چې ګوره دا د مشرانو اثري اوس هغه مشر ورته دا وایي ګوره اوس ویې وایي چې سهار کې ته حلالې خو د شپې به حلالوه نو بیا د هغه یو غلام و هغه ته یې اواز وکړو وی پلاني هغه وی ها وی سهار هم څاروی حلالوه او یو ماښام حلالوه دا د هغه طریقه وه او ځکه یو بانډچي یو پیر راغلی د عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه کور ته نو یو طرف ته عبدالله ابن عباس ناست دی خلک چې د دین تپوسونه کوي عبدالله ابن عباس رضی عنهما د علم دریاب و پیغمبر دا دپاره دعا کړی نو یو ګوټ ته هغه ناست دی خلک ته سوالونه کوي او هغه هر چاله جواب ورکوي او بل طرف ته عبیدالله ابن عباس دی او خو مالدار و ډېر راسره مال ډېر او چې به څوک راته د چا به یوه مسله و د چا به بله مسله هغه به له حل کوله او چا له خوراکونه او چا له څه چا له څه او بانډچي چې ووتو د دروازې سره یې اواز وکړو بانډچي خو ډېر ساده یي که وی واورئ دا خلکو ضروري خبره خلکو ټول غوږ کېښود چې چل وی من اراد الدنیا والآخره فعليه بدار العباس څوک دنیا او آخرت غواړي د عباس کور ته راځي خلکو وی څنګه وی یو طرف ته دین میلاویږي داسې عالم ناست دی چې هر مسلې جواب ورکوي او بل طرف ته داسې ځوان ناست دی چې چا څه مسلې دنیوي هغه ول حل کوي لګیا نو که دنیا هم پکار او که آخرت هم پکار د عباس کور ته راځي داسې کریم انسان او ځکه دا یو واقعه به اخرنی ذکر کو داسې راځي په یو روایت کې چې هغه په یو سفر باندې وتی و د عبیدالله ابن عباس په لاره کې په یو ځای کې ستړي شو نو د یو کور یې ولیدو د بانډچي کور عربي و وی څه دې خیال دی د خپل نوکر ته وي چې د کور ته ورشو او ته چې ورشو عبیدالله ډېر مشهور سړی و ډېر ښایسته انسان و عربو کې په ټیم ښه مشهور سړی و چې څنګه ورننوتو د بانډچي ولیدو دا پلانی راغلی سخت خوشحاله شو عربو کې د دې کرم دا صفت پوخا ډېر زیات اوس پکې هم دی خو پوخا په دوی کې دا خبرې ډېرې مشهورې وي نو ډایرکټ دا بانډچي په خپلې ښځې پسې ورغی وي لقد نزل بنا رجل شریف نن ګوره ډېر عزتمند سړی راغلی نو بیا ښځه ورته وایي نو څه وکړو وایي څه شتي خوراک که نه هغه ورته خوراک خو نشته دغه یوه بیزه ولاړه ده ستا د لور ژوند پرې روان دی یعنې پۍ ته هغې له ورکوي دغه ولاړه ده نور خو څه نشته وایي بس حلالوی هغې ورته ووي افتقتلو ابنتک دا خپله لور وژني پۍ به دې له کوم ځای راوړې وایي چاړه ماله راکړه چاړه یې راواغسته او هغه بیزه یې حلاله کړه په هغه ټیم باندې او خوراک یې تیار کړو او بیا عبیدالله او د هغه سره چې کوم غلام و هغه ته یې کېښود خو عبیدالله د ده دا خبرې اورېدلې وې دننه د چې څه کول هغه بهر اورېدلي وو چې کله سهار شو دوی د شپه د هغه سره تېره کړه چې سهار شو نو د خپل غلام ته وایي پیسې خو سره نشتي که نه هغه ویشتي زیاتي پیسې د سفر نه چې کوم خرچې نه چې کوم پاتې شوي دي 500 دینار 500 دینار ګوره په هغه کې لوی شی ځکه چې د دینار او درهم دا به د سرو زرو د سپینو زرو وی دقه 500 د عربي له ورکه هغه ورته سبحان الله د پرون چې ده ته له کومه ګډه حلاله کړې ده یا بیزه یې حلاله کړې ده دا په 15 درهمه میلاویږي ته 500 ورکې هغه ورته دقه ځکه خو پوهه نه شوې که نه والله لهو اسخى منا واجود دی ګوره زما نه هم زیات سخي دی هغه ورته څنګه وی زه دله د خپل مال نه 500 ورکومه او ده ګوره مال هر څه راکړي وو
فرق ته وګوره صحیح دی چې د سره د 500 درهمو د دینار ډېر دي خو د 500 دینار د ده د مال صحیح ده او هغه بیزه او ګډه د دې بنډچي ټول مال و نه هغه یې راواخیستی هغه یې ورکړ معاویه رضی الله عنه ته بیا دا کیسه ورسېده هغه ډېر صفت وکړو د عبیدالله هسې خبره مې دې پورې راواخیسته چې د کرم او د جود دا صفت دا په ځان کې راولئ د میلمه قدر کوئ د میلمه احترام کوئ د میلمه میلمستیا کوئ څومره چې ستاسو وسي او طاقت وي په دې سره د درس هم اختتام ته ورسېدو د حدیث هم اختتام ته ورسېدو انشاءالله پر روان درس کې به د 14 نمبر حدیث نه شروع کوو حدیث لا تغضب هغه حدیث به شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د یو بل د حقوقو خیال وساتو او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر قسمه شر او فتنې نه لرې ساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين